بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ مشهور شاعر حمید بابا دغه یو کتاب دی شرعة الاسلام. شرع خو نو تاسو پیژنئ د اسلام له لارې هغه قوانین هغه لارښوونه چې موږ ته اسلام راښولې ده، د اسلام له لارې موږ پیژندلې ده. دا په عربي کې یو سړی دی محمود بن ابي بکر نومیږي، په 1583 قمري کال باندې مړ دی. دا کتاب لیکلی دی شرعة الاسلام، یعنی له نن څخه 800 کاله مخکې دې سړي دا کتاب لیکلی دی. بیا دا کتاب پښتو ته په نظم باندې اړول سوی دی. نو تاسو به سړی یاد لرئ چې د دغه سړي نوم دی حمید نومي شاعر دا نظم کړی دی. یوه نظریه دا ده چې زموږ یو سرفراز خان خټک نومیږي، هغه په یو کتاب کې لیکلی دی چې دا کتاب چې ترجمه سوی دی دا زموږ د مشهوره شاعر حمید بابا نه دی. نو چې دا د حمید بابا نه دی، بیا د چا دی؟ د یو شک دی چې دا به د بل حمید وي. خو بهرحال موږ بیا چې کم فکر لرو یا کم خبر لرو یا کم دلایل لرو، هغه زه تاسو ته اوس سر در خلاصوم. چې کوم شاعر موږ پیژنو حمید بابا، دا دغه شاعر کتاب دی. دا کتاب پخوا ورک وی، دا له کابل څخه په 1978 کې د استاد دوست شینواري نیمه برخه پیدا کړې علامه رشاد وله. بیا دا نسخه و اکیډمۍ ته ورکړې وه د کابل پښتو ټولنې ته. نو هغو بیا د دوست شینواري په زیار باندې هغه نسخه، یعنی کاتب چې څنګه لیکلې ده دوی هغسې چاپ کړې ده. دا 11 باب څخه شروع کیږي. په دې پوهېږئ چپټرز د 11 باب څخه پیدا سوی وه تر 58 پورې، تر پایه پورې. لومړي 13 پوره بابونه یې ورک ول. دا کتاب اول وار ما دا دی پوره پیدا کړی دی، پوره مې چاپ کړی. په 19 کې ما دا کتاب چاپ کړی دی، پیدا کړی مې یو کال مخکې و. دا په پېښور کې یو د پاکستانی فوج یو هوایی آفیسر ریټایر سوی دی، میاں طارق شاه کاکا خیل نومیږي. ما ته فون کړی و چې ته راسه زما کره. نو زه له دا ځایه ورغلم، کور سره د سره مې شپه وکړه. د میاں صاحب ډېر خدمات دي په پښتو باندې، په هغه باندې تاسو فلحاله داسې په لنډه توګه نسئ پوهېدلی. نو د ده یو کیټلاګ ما د لایبرري غه جوړ کړی و وختي، دا ما هلته په کندهار مجله کې چاپ کړی و. له ده سره په سوونو پښتو کلمې نسخې پرتې دي. دی دا شوق لري. نو دغه کتاب یې ما ته راکړي چې دا له ما سره پروت دی. ما چې وکاتی دا بشپړه نسخه وه. زه ډېر حیران سوم. دا یې تصویر دی، دومره ښایسته خط. دا ګورئ، دا د دغې نسخې تصویر دی، صفا لیکل سوی. بس کتاب دا دی، یوه دغه صفحه یې لوېدلې ده، یوه یې دغه لوېدلې، صرف دوه مخه ولېدل، نور ټول کتاب محفوظ دی. نو سرفراز خان خټک چې کومه د شک خبره کړې ده چې دا ماته د دغه حمید نه ښکاره کېږي، نو ځینې دلایل دي. یعنی په 2019 کې ما دا چاپ کړي د عبدالحمید شرعة الاسلام بشپړ متن، پوره ټیکسټ، پوره کتاب. هغه لومړي 11 باب چې ورک ول لا مې ټول پیدا. نو دا د پښتو ادب دپاره ښه زیری وي چې ما وکړي. دا خور سو حمید بابا ځینې خبرې کړي دي، زموږ شک دا دی چې دا دغه حمید دی. د هغه څه دلایل وړاندې کوم. بیا به په دغه کتاب کې دي چې هغه به در سره شریک. دی وایي دا دی واوره درته وایم، عربي په پښتو نمایم. یو خو د حمید بابا شاعري خو موږ ویلی ستاسو به یاد، ډېر پوخ شاعر دی. او د ده 2 کتابه نور دي، کیسه د شاوګدا، نیرنګ عشق، دا هم د ترجمه کړي دي. نو دی په خپله څه وایي، فکرمند وم په دا باب چې پښتو کم کتاب، یعنی چرتو اخستی وم یو کتاب پښتو کم. نو دی دا کتاب چې دی دا د اخونزاده د په وینا باندې دی وایي ما ترجمه کړی دی. اخونزاده څوک دی؟ اوس یې واورئ. یوه ورځ اخونزاده پرنګین جمال ساده، راګویانه دا نغمه که په خاطر مې تغمه که چې کوایې که ته تسې
پرېږده نورې خوشي په پښتو ژبه اعلام کړه، پښتو شرط الاسلام کړه. چا راته وویل؟ اخندزاده. دا د کشني بیر شاعري ده. نو په دې کې پوره نوم نه ځایېږي، د اخندزاده یې راوستی. ښه نو اوس شک زموږ دا دی، زما دا شک دی د نورو استادانو لکه رشاد صاحب، لکه دوست شینواري، چې دا خبره په هغه چاپ کتاب کې نه ده راغلې چې هغه نیم چاپ سوی، په هغه کې اول سرګه سرستن نه دا خبرې د کتاب په اول سر کې راغلي، دا له شکه وتلی دغه امید دی. اوس یې واورئ. له موږ سره د ده یو کیسه پرته ده، شا او ګدا، د فقیر او د ملنګ خبرې. ښه نو دوی په هغه کې وایي دا کتاب ما د اخندزاده غلام محمد په وینا ترجمه کړی. پوه سواستئ؟ اخندزاده غلام محمد یې په مصره کې څنګه راوړی دی چې باعث اخندزاده غلام محمد سو د نفر په څیر ولاړ په خوشامد سو، وی ژر سه قلم واخه تکیه خدای کا، په پښتو فارسی کیسه د شا ګدای کړه. څنګه سړی دی اخندزاده غلام محمد حمید بابا ته وایي دا کتاب پښتو که دا پښتو که، نو هغه به څومره سټډیو سه سړی. دلته یې وښول دا کتاب د لیکلی دی په 1937 قمري کال کې. نو که چیرې شا او ګدا واقعي هم د حمید بابا ترجمه ده چې په دغه کال سوې ده، یعنې تر دغه 11 کاله مخکې، تر دغه ورځې پورې د ده ژوند راورسېدی. نو یو ځای اخندزاده غلام محمد دا ما ته ووایي چې شا او ګدا پښتو که. زموږ په دغه شرط الاسلام کې څه وایي چې ما ته اخندزاده وویل، غلام محمد توری نسته. نو زموږ شک دا دی چې دا دغه سړی دی. سمه ده؟ دلته د شعر بیر کښنی دی، سړی نه یادېږي، پوره نوم نه راځي. نو دا یوه خبره دا سوه. بل دلیل دا دی چې دا په دغه شرط الاسلام کې چې کوم توري ده راوړي دي، دا د په شا او ګدا کې هم راوړي دي، دا د په نیرنګ عشق کې هم راوړي دي. یعنې کریم عامر یو خبره له تاسو سره هر وار کوي، د ده په ژبه کې هر وخت موجوده ده. نو هغه به زما په لیک کې هم وي، زما په یو کتاب کې به هم وي، په بل کې به هم وي. په دې اسلوب پوهېږئ، په دې کې دا تغمه توری دا بیخي ډېر ده راوړی دی. نو موږ مطلب دا دی چې له شکه وتلی په خپلو دلیلونو بیخي ډېر موږ وړاندې کړي دي چې دا دغه سړی دی. ګوره تغمه توری په شعر په شرط الاسلام کې څنګه راوړي؟ راګویانه دا نغمه کا په خاطر مې تغمه کا، کېږده غوږ په دا نغمه په زړه واخه ترې تغمه. ښه بارېږدې په زړه تغمه د ثواب هومرې نغمه. دا په شرط الاسلام کې دومره ډېره راوړې ده، ما 11-12 شعره راوړي. ښه اوس نو راولاړ سئ په شا او ګدا کې واورئ. نه یې کړې په پښتو ژبه نغمه ده، نه یې ایښې په فارسي ژبه تغمه ده. هغه تغمه تورې رالی که نه رالی؟ ښه لاس یې کړي نه وای 2 او 3 نغمې، درستې ایښې په سینه د شوق تغمې. بیا شا او ګدا دی چې تر غوږه د شاید دغه نغمه سوه، د لاسه یې د عزیز په زړه تغمه سوه، له نیرنګ یې عشقه مه راواخیستې. هلته هم دغه تغمه تورې استعمالوي. کوړ توری ډېر راوړی دی، په شرط الاسلام کې هم شته، په شا او ګدا کې هم شته. دا یووالی چې دی دا د تغ مخ خاورین لوښی، زما لاله، خوشخویه، مخرونی، دا هغه توري دي چې حمید بابا په 300 کتابو کې استعمال کړي دي. ما په دې کتاب کې یو بیس دا کړی دی چې اخندزاده غلام محمد څوک دی. په 1190 کال کې له موږ سره یو لیکوال دی غلام محمد ابن شیر خان. واورئ سن هجري و په 1015 کاله، سن هجري و په 1015 کاله. دا کال یې دروشو. دا بیان چې غلام محمد ابن شیر خان کا په صورت سره بنای خشي وایسی ملک پردی دوآبه چې یې گذران، په دوآبه کې اوسېدی، په تپه کې ګګیاڼی ذات موقع خیل دی. دا غلام محمد څوک وی؟ ګګیاڼی وی، دا قوم دی د پښتنو. بیا د قسمت دانې بندي په هندوستان کې، د دې دا مطلب دی چې په هندوستان کې کار کوي یا قیدي دی. زمانه خیر معلومه سو 1115 کې دا کتاب لیکلی دی. هاي کوم زمانه ده؟ 20 کاله پس. هغه کوم زمانه ده؟ 10 کاله پس. معراج نامه دا کتاب دی. له موږ سره د غلام محمد ګګیاڼي 15-16 کتاب موجود دي. نومان یې واورئ. دا ګرد ترجمه کړي دي له فارسي ځه په خپله، شاعر دی او ترجمې را پاته دي. په دې کې واورئ جنګ نامه یو کتاب دی، معراج نامه بل کتاب دی، تفسیر والضحی
واللیل اذا سجى آیت نه دی، د دې تفسیر لیکلی دی. بل کتاب دی کیسه د سیف الملوک، بل کتاب دی کیسه د عزازیل، بل کتاب دی. ښه دا سړی چې دی دا موږ له شکه وتلی ښوولی دی چې له موږ سره د یو سړي د ترجمې دونې کتابونه شته، نو دا دغه سړی دی، زمانه یې یوه ده. اخندزاده توری حمید بابا ورسره راوړی دی، نو دا کیدای شي اخندزاده یې په هغه زمانه کې ښه. نو غلام محمد ابن شیرخان ګګیاڼی دی چې په حمید بابا باندې هم 2-3 کتابه ترجمه کړي دي. اوس خو هم نه یېرېږي. نو دا زموږ شرعة الاسلام دی، د دغه د لیک کال څه دی دغه دی. په 26 شوال 1158 کې حمید بابا له ترجمې څخه فارغه سوی دی. ښه په دې کې څو شعرونه راغلي دي؟ 1,618 شعرونه. چورت پر وواست 16 شعرونه دا په دغه کتاب کې د ترجمه کړې ده. شرع یې راړولې ده پښتو ته په نظم کې. بیا 11,000 شعرونه دي، 12,000 ته نږدې، 600 پر بالا. بیا د ترجمې رنګ چې دی ټیکسټ بای ټیکسټ نه دی کړی، بلکې ځینې خبرې له ځانه په خپل علم هم پکې کړي دي. یعنې یو خبره را روانه یو کیسه کوي چې دا کوه، اودس داسې کوه، تیمم داسې وه، پلانی خیرات داسې کوه، پلانی کار داسې کوه. دلته د ترجمې په لار کې د سره دا ګنجایش ته نور وضاحت یې هم کړی دی. شعر 2-3 په هره شرع کې له ځانه هم راچولي دي. یعنې صرف ټیکسټ بای ټیکسټ ترجمه نه ده، بلکې زیاتونې هم پکې شته، له ځانه څخه ځینې تفصیلونه هم پکې شته چې په ترجمه کې گزاره کوای شي سړی. یعنی ته چې خبره وچاته په ترجمه کې اسانه کوي، هلته که لیکلی نه دم په ترجمه کې ته وکې، دا عیب نه ګڼل کېږي، بلکې یو ښه کار ګڼل کېږي. نو دغه د حمید بابا دغه شرعة الاسلام موږ ما په 2019 کې چاپ کړ. پښتانه مې په خبر کړل د دغه سړي هغه نیمه نسخه چې له کابله چاپ سوې وه دا پوره سوه، دا زموږ ادب ته وړاندې سوه. د دغه کتاب فایده در ښیم. فایده خو یوه دا ده چې موږ ته د حمید بابا ژوند راوښو چې دا تر دغه کاله ژوندی دی. بله فایده یې دا ده چې د پښتو د هغې زمانې چې کوم لغتونه پکې خوندي سوي دي. زما په نظر یو کتاب دوه نور دي، دا به 3م کتاب وي. دا وګورئ، دا لغتنامه ده، داسې پښتو سوچه تورې راوړي دي چې دا اولنی کتاب دی چې د لاس د ګوتو نومانګړد کې راغلي، بل ځای نسته. زموږ د ژوند او ژواک ډېر نایابه تورې حمید بابا استعمال کړي دي، بل ځای نسته. وجه یې درښیم، په شرع کې سړی پر هر شي غږېږي، پر هر موضوع هره مسله باندې. نو حمید بابا هغه مسله په پښتو بیان کړې ده، تورې یې راچولي. نو د لغتونو ښه زیرمه ده.